السلام علیکم، ستړي مشئ. زه آیا صافی یم او نن غواړم تاسو سره په دې څه معلومات شریک کړم چې بدن څو ډوله غذایي توکو نه ګټه اخلي او ضرورتونه ورته څه دي. اول به دا ووایم چې بدن 6 رقمه غذایي توکو نه ګټه اخلي او زموږ روغتیا ورته ضرورت لري. لومړی کاربوهایډریټ دی. کاربوهایډریټ هغه انرژي ده چې زموږ بدن په لومړۍ مرحله کې استعمالوي او ډیر ضرورت ورته لري. کاربوهایډریټ په هغه غذایي توکو نه راځي لکه وریجې، کچالو، میوه، سبزي او داسې نور. ساینسي تحقیقات ښایي چې یو عام شخص باید د سهار نه تر ماښامه پورې چې د خپل د بدن په مطابق څومره خوراک کوي باید هغې کې 50 تر 80% پورې کاربوهایډریټ وي. مطلب چې سبزیجات او میوه‌جاتو نه ډېر استفاده وشي. هغه څوک چې فزیکي فعالیت کوي، ورزش کوي یا نور فزیکي کارونه کوي د هغې کاربوهایډریټ په ورځني خوراک کې د 80 تر 15% پورې باید وي. دوهم پروټین دی. د پروټینو نوم به مو خورا زیات اوریدلی وي، بل خصوصا زیاتره ځوانان چې ماته کله میسیجونه کوي د پروټینو په باره کې رانه خصوصا سوال کوي. پروټین عضلاتو، هډوکو، غاښونو او پوستکي دپاره ډېر ګټور دی. پروټین د هغې غذایي توکو څخه راځي لکه غوښه شوه، ماهي شو، هګۍ شولې او داسې نور. بیا هم ساینسي تحقیقات ښایي چې یو عام شخص د ورځني خوراک کې باید 10 تر 15% پورې پروټین وي. که څوک ورزش کوي یا فزیکي فعالیت کوي یا غواړي چې بدن او عضلات یې پیاوړي شي نو باید بیا له ډېرو پروټینو څخه استفاده وکړي، 15 یا 10%. دریم چاغوالی یا فټ یا غوړي د مثال په طور دا هم زموږ بدن ته ضروري دي. زیاتره خلک دغه یو غلطي چې عامه غلطي چې کوي دا وایي، بل خصوصا هغه خلک چې څوک وزن کموي یا په ډایټ باندې وي، هغې فکر کوي چې دا فټ یا چاغوالی یا وازګه دا بالکل هغه شي ده چې ډېر چاغوالی ولري، زموږ بدن ورته اړتیا نه لري. نه، بدن او روغتیا هر هغه شي ته اړتیا لري چې موجود وي. د مثال په طور که تاسو په ورځ کې هګۍ شوې یا مثال کوچ شول یا پنیر شو یا غوښه شوله، سره غوښه بالخصوص لکه د ګډي او د غویي، د دې نه هم استفاده وکړئ. دا هغه غذایي توکي دي چې کوم چاغوالی یا فټ زموږ بدن ته ورکوي. نو ساینسي تحقیقاتو په مطابق یو شخص باید په ورځ کې 15 تر 10% پورې د دغې خوراکي توکو څخه استفاده وکړي. څلورم ویټامینز. نو د ویټامینونو نومونه خو به مو ډېر اورېدلي، ویټامین A شو، K شو، D شو او داسې نور. ویټامینونه خورا ډېر دي او هر یو ویټامین خپله وظیفه لري په وجود کې. خو که دا ټول په یو لنډ توګه باندې راټول کوم، سبزیجات او میوه‌جاتو نه او د لمر نه استفاده اخیستل، دا لمر ته کېناستل یا پکې ګرځېدل او د میوه‌جات او سبزیجاتو نه خوړل، دا زموږ بدن ته یو ښه ویټامینونه ورکولی شي، بېلابېل ویټامینز ورکولی شي. پنځم منرالز دي. منرال لکه د ویټامینو په شان دي، هم بیل دي، لکه سوډیم شول، کلسیم شول، آیرن شول او داسې نور، او هر یو بیله وظیفه لري په وجود کې. ښځې بالخصوصا ډیرو آیرن ته ضرورت لري په نسبت د سړو نه. منرالز چې دي هغه د هډوکو د غاښونو دپاره ډیر ضروري دي او دا له هغې خوراکي توکو څخه راځي لکه شوده، سبزي شوله، ماهي شو، هګۍ شولې، غوښه شوله، وچه میوه‌جات شو لکه بادام او داسې نور. د دې نه منرالز زموږ بدن ته راځي. شپږم چې خورا مهم دی او د ژوند یو مهم ضرورت ورته هم دی، هغه اوبه دي. اوبه ډېر زیاتې مهمې دي د بدن دپاره او د ټولې روغتیا دپاره. که چېرته موږ پوره اوبه ونه څښو، دا ډیهایډریشن ته موږ وړي او ډیهایډریشن هغه د وجود دپاره او د روغتیا دپاره ډېر خطرناک ثابتېدلی شي.
یو عام شخص په ورځ کې د 15 ګیلاسو نه والا تر 11 ګیلاسو پورې اوبه ضایع کوي. نو که چېرته موږ دا اوبه واپس بیرته پوره نه کړو نو دا زموږ په روغتیا او په وجود باندې یو منفي اغېزه اچوي. ډېر خلک بیا ورځ کې چای، که هغه شیدو چای، که شین چای، کافي او یا داسې نور فیزي ډرینکس لکه کوکا کولا شوله یا پیپسي شوه یا مرنډا شوه یا داسې نور یا جنسینګ دا استعمالوي او فکر کوي چې دا هم د هغې وجود ته هغه اوبه ورکوي. کوشش وکړئ چې اوبه صفا اوبه وڅښئ، پاکې اوبه وڅښئ. ورځ کې 12 نه والا تر 15 ګیلاسو پورې اوبه وڅښئ. دا ستاسو صحت او ستاسو وجود ته ګټور ثابتېدلی شي او یو ښه روغتیا به ولرئ. نو دا مې غوښتو تاسو سره په یو لنډ توګه باندې دا معلومات شریک کړم چې بدن د څو ډوله غذایي توکو نه استفاده کوي او زموږ ضرورتونه ورته څه دي. خدای وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره ثابت شوي وي. د نورو هیوادوالو سره هم شریکه کړئ. که کوم سوال لرئ نو سوال مو وکړئ او خدای مو راوله او تر بیا مو په خدای سپارم.